الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قادرمند أوريدن كراسي چنند الله تبارك وتعالى همدغ مهم عبادت چې المنځ دی او د دین مبین اسلام یو مهم رکن دی. په پوره مینه او محبت او په پوره بیداری او په رغبت سره په صحیح تجوید سره زده کړو، تر څو چې په همدغه لمانځه سره موږ د الله تبارک وتعالی څخه هم د دین او هم د دنیا او هم د آخرت ټولې ښېګڼې او ترقی او کامیابی وغواړو. ستاسو پوره فهم او فکر ودې ته رااړو چې تاسو د ابتدا څخه د لمانځه بیا تر انتها پورې په پوره غور او فکر سره تاسو واورئ او د یو لفظ تمرین او مشق را سره وکړئ، تر څو زموږ او ستاسو لمونځ د الله تبارک وتعالی د رضا او د مقبولیت سبب وګرځېږي. چونکې لمونځ یو مستقل عبادت دی، د دین مبین اسلام یو مهم رکن، او په لمانځه کې بیا بنیادي رکن قرائت او تلاوت د قرآن کریم دی. بناءً موږ به کوشش وکړو په پوره کوشش کولو سره چې د قرآن کریم هغه حروف د تجوید موافق ووایو. د لمانځه صحیح تجوید په لاندې توګه سره: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قدرمندو اوریدونکو تاسو کوشش وکړئ چیرې چې وقف کول سوی دی پر هماغه ځای تاسو وقف کوئ او چیرې چې وصل دی هلته وصل کوئ. په پوره تمرین او په پوره زیار سره تاسو کوشش وکړئ ترڅو زموږ او ستاسو لمونځ د تجوید موافق کړل سي. بیا په آینده کلیپونو کې ان شاء الله العزیز د لمانځه پر اهمیت او د لمانځه د حروفو د تجوید پر اهمیت باندې پوره بحث وکول سي او بیا به تاسو ته ان شاء الله العزیز هغه تقدیم او وړاندې کړل سي. السلام علیکم ورحمة الله.